د سمنګان ولایت د ښار نه 3 کیلومتره جنوب لویدیځ کې د یوې غونډۍ جوړښت په ټولې نړۍ کې د بودایي سټوپا یوه بېسارې بېلګه ده. د سمنګانو پخوانی نوم ورني یا اورني و چې نامتو یوناني جغرافیادان بیتلموس یې په 2مې میلادي پیړۍ کې ذکر وکړو. دا ځای د خلم سیند پر غاړه بلخ په جنوب ختیځ کې په نښه شوی چې اسکندر مقدوني نه وروسته یوناني باچا لخوا آباد شو. ښایي دا غر په خپل طبي حالت کې یو خواته پرې شوی و او بودایي راهبانو د بلې غاړې نه هم را بیل کړو. دا 8 متر د ځمکې نه لوړ او 28 متره پلنه ده. د دې چاپیره 2 متره پلنه د ګرځېدو لاره ده چې ښایي لومړی به د کارکوونکو د ودرېدو او د تیږې د توږلو لپاره کارول شوی وي. وروستو هم دغه لاره د طواف لپاره یې کاروله. د یو عادي سټوپا په سر کې یو ځای د تبرکاتو جوبه ایښودل کېده چې پکې د بودا ویښته نوک یا غاښ به پراته وو، خو د سمنګانو سټوپا ټوله د ډبرې نه جوړه وه، نو ځکه د دې پاسنۍ برخه هم هغسې لکه د یوې کوټې وتوږله. دا کوټه 2 برخې لري چې یوې 22 مربع متر او بلې د ګول دایرې په شکل جوړه ده او ښایي په دې کې تبرکات ایښي وو. د دې خونې د پاسه د یوې چترۍ د ټینګولو نښې ښکارېدې چې ښایي ورباندې یو یا څو چترۍ ټینګې ودرول شوې وې. ښایي هغه چترۍ هم د دې ځای د تیږو نه جوړې وې. د سټوپا د غونډۍ سره جوخ په بلې غونډۍ کې هم کار کېدو او هلته د راهبانو د اوسېدو او د عبادت ځای لپاره په غارونو کې دننه ځایونه جوړېدل. دلته ټولې 5 کوټې جوړې شوي چې په 2 کې به راهبانو مراقبه کوله. دوی د بودایي فرقې ترې ودات منونکي وو. د یو لوی تالار په دیوالونو محرابي ځایونه د بودا د مجسمو د ایښودلو لپاره جوړ شوي وو. یوه لویه کوټه کوبه یا ګنبدي چت لري چې ورباندې د برسندي د ګل نقاشي شوې ده. د برسندي ګل د بودایي دین تر ټولو سپېڅلې نښه ده. په غر کې دننه د راهبانو لپاره وړې کوټې هم جوړې دي او د دې په یو اوږد تونل کې ځای د مراقبې لپاره د کېناستو محرابي تاقچې جوړې دي. دلته د ځان وینځلو تشناب او د پخلي ځانګړي ځایونه ښایي چې د هندوکش په شمال کې د سمنګانو دا سټوپا او خانقاه یو وخت د زرګونو انسانانو د عبادت مرکز و. دلته د پلټنو پر وخت لرغونپوهانو د غزنوي دورې سکې وموندلې، خو بل څه یې داسې پیدا نه کړل چې د بودایي دورې نه راپاتې وي. د غزنوي دورې د شاهنامې کیسه چې خلکو واورېده نو د بودایي سټوپا په اړه یې ځان له کیسه جوړه کړه. هغه دا چې رستم پهلوان د سمنګانو د باچا لور تهمینه واده کړه او دلته به یې شراب څښل. دوی ورته تخت رستم نوم ورکړو او اوس ډېر لوستي خلک هم په دې باور لري چې دا ځای رستم پهلوان جوړ کړی و. ښایي د دې په محرابونو کې د بودا مجسمې ډېر پخوا ترش کول شوي وو. په بودا دین کې د سټوپا چاپیره د ګرځېدو یا طواف بل هیڅ ځای کې داسې نښه نه تر سترګو کېږي او پکار ده چې د افغانستان د ژغورل شوي ځای په توګه وساتل شي.